السلام علیکم درنو محترم لیدونکو او اوریدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. نن پر دې خبرې کوو چې څنګه کولای شو چې د خپل کاروبار لپاره پیسې یا سرمایه پیدا کړو. که تاسو یو نوې نظریه لرئ یا یو کاروبار پیل کول غواړئ، دا ویډیو به ستاسو لپاره ډیره ګټوره وي. راځئ درس پیل کړو. لومړی د کاروبار د تمویل لارې د خپل جیب نه پیلول. بوست سټراپینګ یعنی ته خپله سرمایه کاروي لکه شخصي سپما یا له فامیل نه مرسته. مثلا احمد خپله د لپټاپ ترمیم کوچنی دکان پیل کړ یوازې له 15,000 افغانیو سره چې هغه د مسلې پر وخت سپما کړې وي. نو دغه د خپل جیب پیسې د خپل جیب یا خپل سرمایې په واسطه هم ته یو کاروبار پیلولی شي چې ډیر خلک دغه کار کوي. دغه بیا خپله هر برخه مختلف زیانونه او ګټې لري. ګټې کنټرول ستا په لاس کې وي، یعنی خپله سرمایه دې د هر ډول کاروبار چې وغواړي همغسې کولی شي. سود یا سهم ورکول نه وي پکې. سود یا سهم ورکول نه وي. که ته له یو چا څخه پور اخلي، عموما له اوسني سیستم نه که څه هم سود حرام دی، خو بیا هم د بانکو سیستم هم دغسې ده. کله چې تاسو پیسې یا قرض اخلئ نو له یو څه ګټې سره به یې واپس ورکوئ. نو د خپل جیب نه که ته پیسې مصرفوي، په دې کې بیا په تا دغه سود یا سهم ورکول نشته. زیان نو د خپل جیب نه چې ته مصرف کوي، سرمایه به کمه وي او کاروبار محدود پاتې کیږي. یوه خبره ډیره مهمه ده، څومره چې سرمایه زیاته وي همغومره کاروبار ډیره پراختیا کوي. مثلا ته یو کمپنۍ جوړوي، که تا سره فقط همدغومره روپۍ وي، هغه کمپنۍ دې په هماغه مثلا په هرات کې فعالیت کوي، هماغلته تولیدات وړاندې کوي. که ستا سرمایه زیاته وي، ستا کمپنۍ په هرات کې به هم وي، په کندهار کې به هم وي، په مزار کې به هم وي، په ننګرهار کې به هم وي، په کابل کې به هم وي، نو ټول د افغانستان مارکیټ تر لاس لاندې نیولی شي. نو څومره چې سرمایه زیاته وي همغومره به ستا کاروبار محدود نه پاتې کیږي او ډیر به خپریږي. بل د کاروبار پورونه یعنی بزنس لونز. ته له بانک یا مایکرو فاینانس ادارې څخه پور اخلي او بیا یې د وخت سره واپس ورکوي. مثلا زرغونه له فاینانس ای څخه 1,00,000 افغانۍ پور اخلي او یو کوچنی د قالین جوړونې ورکشاپ پیلوي. ګټې یې دا دي چې یو لویه سرمایه اخیستلی شي، ځکه 1,00,000 افغانۍ ډیره سرمایه ده چې یو څوک په قرض اخلي. د کاروبار د پراخوالي ممکن شي، ځکه تاسو کولی شئ کاروبار پراخ کړئ د یو بل چا لپاره، د یو بل کس لپاره تاسو هم دغه وسایل اخلئ او هغه سره هم ورته وایئ چې ته قالین جوړوه او بیا په ګډه خرڅوو، ګټه یې نیمایي ده. داسې ډېر بیا کاروبار ته پراخوالی ورکولی شي. زیان یې سود شته، ځکه ټول بانکونه چې قرضونه ورکوي ته به یو اضافي ګټه ورکوي. که کاروبار ناکام شي پور باید بیرته ورکړي. مثلا تا قالین شروع کړي خو هغه ونه چلی د کاروبار دی، ځکه قالین صادریږي عموما د پاکستان لاره بنده شوه یا د ایران لاره بنده شوه، ځکه سیاسي مشکلات دلته زیات دي، نو ستا قالین پاتې شو، نو ته خو به دغه پور بیا له خپله جیبه ورکوې. نو پانګوال پیدا کول انویسټرز دغه ډیره مهمه او ډیره ښه طریقه ده. که ته پوهیږې تا چې کوم بزنس پلان چې تیر درس کې مونږ په 9 درس کې ویلی، ستا په بزنس پلان کې یو څه وزن شته، ستا بزنس پلان یو څوک جذبولی شي، نو بیا ته کولی شي پانګوال پیدا کړي. یعنی یو بډایه شخص یا ادارې ته خپل کاروبار ښیي، هغوی ته ستا نظریه خوښوي، پیسې درکوي او باید د ګټې یوه برخه غواړي. مثال ناصر به یاد کو چې مخکې ویډیو کې مو هم یاد کړی، یو موبایل اپلیکیشن جوړ کړی او خپل پلان یو پانګوال ته وړاندې کړی. پانګوال ورته ویلی دي چې زه صحیح ده 15,00,000 افغانۍ زه درکوم، پیسې خو زما دي، خو هر کله چې ته دغه 15,00,000 افغانیو باندې دغه کاروبار پیلوي او ګټه اخلي 0% ګټه به یې ما ته هم راکوي. د دغه کاروبار ګټې چې شی دي د دغه ډول سرمایې اخیستل، ستره سرمایه ترلاسه کولی شي. مثلا یو سرمایه گذار سره تا خپل پلان شریک کړه او هغه خوښ که 15,00,000 تر 10,00,000 افغانۍ هم درکوي. مشوره، تجربې او اړیکې هم ترلاسه کیږي. هغه څوک چې تا ته سرمایه درکوي مشوره هم درکوی سي، تجربې هم در سره خپلې شریکوي او ستا یو پیسهدار سړي سره اړیکې هم جوړیږي. د کاروبار په برخه کې دا ډیره مهمه ده. زیانونه یې څه دي؟ ته باید خپل کاروبار کې ونډه ورکړي. که ته 100 افغانۍ ګټې 50 افغانۍ به هغه ته هم ورکوي، فقط 50 به تا ته پاتې کیږي، خو کار به ټول ته کوي. داسې ده چې پیسې هغه ورکړي او دغه په پیسو کار روان دی. ځینې وخت هم کنټرول هم کم شي، نو تا ته که بانک پور درکوي یا یو څوک سرمایه درکوي، کومه طرحه چې تا چمتو کړې په همغې به مخته ځي. تا نه پرېږدي چې د خپلې خوښې نور لاسوهنه پکې وکړي. څنګه خپله نظریه پانګوالو ته وړاندې کړو؟ که غواړئ یو پانګوال قانع کړئ نو دا 5 ګامونه واخلئ، تعقیب یې کړئ، ډېر مهم دي. خپل مشکل واضح وښایئ. نن سبا ډیری خلک سست انټرنیټ او لوړو بیو ته خفه دي. دا ګوري خپل مشکل شریک کړئ چې تاسو کوم مشکل ته حل لاره پیدا کړې ده. نو تاسو یو پانګوال ته وایئ چې په افغانستان کې خو تاسو وینئ چې د انټرنیټ قیمت ډیر جګ ده او سرعت ډیر سلو ده او د کور او دفترونو لپاره ښه حل ته اړتیا شته ده چې باید موږ دفترونو او کورونو ته یو ښه انټرنیټ برابر کړو. په دویم قدم کې ته هغه پانګوال ته حل وړاندې کړئ چې دې مشکل ته ما حل پیدا کړی.
زموږ د وای فای سیستم کیفیت فوق العاده ده او بیا یې کمې دي چې د کورونو دفترونو لپاره ډیر ښه کار کوي. دا د ورته حل وړاندې کړه. د بازار تحلیل ورته وښیه. یوازې په ننګرهار کې له 50,000 نه زیات خلک داسې د حل لارې په لټه کې دي چې هغه کې نیم دفترونه دي او نیم کورونه دي. بل ورته خپل کاروباري ماډل وښیه. ورته موږ به هر کس ته د میاشتې سبسکرپشن وړاندې کوو، مثلا له 500 افغانیو څخه. یعنې موږ چې یو نفر ته انټرنیټ ورکوو د میاشتې 500 افغانۍ ترې اخلو د ټولې میاشتې لپاره. که د دې یو دفتر دپاره یې ورکوو 15,000 افغانۍ ترې اخلو، نو هغه د انټرنیټ پر سرعت 1 MB پر 500 افغانۍ، همدارنګه 10 MB که موږ ورکوو هغه پر 3,000 افغانۍ. نو خپل د کاروباري ماډل دې ورته وښیه. په ماډلونو هم موږ په تېرو درسونو کې بحث کړی ده. سبسکرپشن هغه ماډل ته وایي چې ته یو خدمت یا یو شی یو چا ته وړاندې کوې او میاشتنی ورځنی عاید پرې اخلي. ځکه یو چا ته هره ورځ شیدې لیږي او د میاشتې بیا ترې 2,000 افغانۍ اخلي. دې ته سبسکرپشن ماډل وایي. ټول وخت یو چا ته خدمات وړاندې کوي او د وخت په پای کې ورته معلومې اندازه پیسې اخلي. د ګټې او پانګې اړتیا ورته ووایي چې زه 2 لکه افغانۍ پانګه غواړم او 0% ونډه تا ته هم د ګټې درکوم. نو توقع لرم چې 6 میاشتو کې به ګټه پیل شي. په اول سر کې په ځینو کاروبارونو کې ونډه نه وي. داسې به هر چا ته نه وایي چې پیسې ترې واخلئ او ووایي چې سبا نه به زه تا ته ګټه درکوم. نو دا کاروبارونه چې ګټه شروع کوي یو څه وخت غواړي. راځئ یو عملي مثال به وګورو. ایلان ماسک خو به ټول پیژنئ. کله چې هغه ټسلا پیلوله هیڅ چا پرې باور نه کوو، خو هغه خپل پلان د بازار اړتیا او د موټرو ککړتیا او د برېښنایي حل لارې ښکارندوی وکړه. هغه وویل چې وګورئ اقلیمي ککړتیا چې دا کال په کال ډیره زیاتیږي. دغه کم موټر چې ډیزلي موټر دی دا به ختمیږي، د دې په ځای به برقي موټر بازار ته راوړاندې کیږي. نو دغه یو ډیره مهمه ده او دې ته به اړتیا ډیره زیاته وي په وروسته کې. مشکل یې وښوده چې ګوري ډیزلي موټرونه به وخت په وخت کمیږي، تیل به همیشه په نړۍ کې نه وي، تیل هم ختمیږي. نو دا مشکل ده. حل لاره ورته وښودله چې زه ټسلا برقي موټر اختراع کوم چې دا به یوازې په برق او پاکه انرژي چلیږي. پانګوال قانع شول، میلیونونه ډالر یې ورکړه او نن ټسلا د نړۍ یو له مشهورو شرکتونو څخه ده. اوس وګورئ ټسلا چیرې ورسېده. که پانګوال پیدا نه کړي څه پیښیږي؟ ستا نظریه به یوازې په ذهن کې پاتې شي. رقابت به تا مخکې شي. دغه نظریه ستا په ذهن کې به تل پاتې شي، مخکې بیا نور په عمل باندې نه بدلیږي. او نور خلک شته چې بیا ستا دغه نظریې څخه ګټه اخلي، هغوی خپل کاروبارونه مخ ته وړي. بازار ته د ننوتلو وخت به له لاسه ورکړي. شاید د ایلان ماسک په څېر ډېرو خلکو دا فکر کړی وي چې موږ باید برقي موټر جوړ کړو، خو څنګه سرمایه یې پیدا نه کړه. هغوی سره سوچ پیدا سو، ټسلا دغه مارکیټ ونیوه. نو که ته واقعا غواړې چې خپل کاروبار ته وده ورکړې، نو د پانګې پیدا کولو لارې زده کړه. خپله نظریه واضح کړه او تمرین وکړه چې څنګه خپله مفکوره قانع کوونکي ډول سره یو پانګوال ته وړاندې کړې. دا د سوداګرۍ 10م درس و. که معلومات مو خوښ شوي وي نو نورو سره یې هم شریک کړئ. خوشحاله او سوکاله واوسئ.